مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، پتیره یو څلوېښتمه فته کې موږ د سیرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث او معلومات تقریبا پای ته ورسول، او اوس غواړم چې د سیرة النبي صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه په مختصر ډول سره درته بیان کم. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت مو واورېدی. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت یو داسې موضوع ده چې په کتابو او فتو سره پای ته نشي رسیدلی. څونه چې ما وکولای سوای چې دغه سیرت بیان کم او پر هغه تبصره وکم، هغه می وکړه. خو تر ما وروسته به داسې خلق راسي چې تر دغه هم څو چنده زیاتې فایدې او حکمتونه ځینې راوباسي. لکه تر ما د مخه چې ډېر داسې علما تېر سوي دي چې په دې باره کې ډېر ګټور او فایدمن مضامین بیان کړي دي. حتی اوس هم په موجودو خلقو کې داسې کسان شته چې دغه زما تر بیان ښه او ښایسته ګټور او مفید بیان کولی شي. مګر دا چې زه غواړم چې د دغه ټول مبارک سیرت خلاصه په څو جملو کې درته بیان کم، دا ډېر سخت او مشکل کار دی. خو بیا هم زه غواړم چې د ضرورت په لحاظ زما د فکر پر اندازه د ټول سیرت خلاصه او نتیجه چې موږ په خپل ژوند کې ضرورت ورته لرو په 15 مادو یا 15 نقطو کې درته بیان کم، چې دغه 15 ماده د بشریت د اصلاح دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت هغه اساسي نقطې دي. او دغه 15 ماده به زموږ د ټوله بیان شوي بحث خلاصه او نتیجه وي. او خامخا باید د دغه مبارک سیرت څخه د خپل ژوند د کامیابۍ دپاره یوه خلاصه او نتیجه را وباسو، چې دغه نتیجه ډېره مهمه ده. باید په خپله حافظه کې یې په ښه ډول سره وساتو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 23 کاله د نبوت او رسالت ژوند کړی دی. موږ د دغه ژوند لپاره کم نوم او کم عنوان انتخابولی سو. ممکن 2 نومه ورته کښېږدو. اول، د مځکې د اصلاح دپاره رسالت. دوهم، پر باطلو او شخصي ګټو د حق کامیابه کېدو قصه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت پر 23 کلنی ژوند ممکن
دغه دوه نومه کښېږدي، د مځکې د اصلاح د پاره رسالت، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیابه کېدو قصه. متوجه اوسه، زه او ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت نه یو او نه غواړو چې د هغه پر لار ولاړ سو، بلکې هم یې امت یو او هم غواړو چې متابعت یې وکړو. نو باید زما او ستا ژوند هم دغه دوه عنوانه ولري. زه او ته هم باید په خپل ژوند کې دغه هدف او مقصد د پاره کوشش وکړو، یا د مځکې د اصلاح د پاره، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیابه کېدو د پاره. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت د ټول بشر د پاره دی، او د علیه الصلاة والسلام ژوند یو انساني تجربه ده. ما او تا ته یې د کامیابی لار راوښول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت ژوند په څونه ضعف او تنهایی سره شروع سو او په څونه کامیابی سره پای ته ورسېدی. دا ټوله د بشر په کوشش سره و، او ته هم بشر یې. ته به وایې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وحی وی او زما په ژوند کې وحی نشته. خو زه وایم وحی تخطیط او عملی کول نه دي. تخطیط یعنی د پلان او نقشې جوړول. وحی فقط یو قانون دی چې نازل دی، او هغه قانون نن ورځ ما او تا ته پروت او موجود دی، چې هغه قرآن مجید دی. د ټولو مسلمانانو حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قانون قرآن مجید دی. ته به وایې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې معجزې پرتې وې، خو زه وایم چې معجزې و احداثو ته تغییر نسی ورکولای. معجزې فقط روحي معنویات لوړوي، مګر هغه شی چې په احداثو کې تغییر راولي هغه تخطیط او جدي عمل دی. او دا یو داسې ثابته تجربه ده چې د قیامت تر ورځې د قبلېدو قابله ده، چې پلان او عمل په احداثو او واقعاتو کې تغییر راولي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اوس نو ویلای سم ترڅو چې زموږ په ژوند کې دغه 15 ماده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه او نتیجه ده نسی پیدا، موږ په خپل ژوند کې تمدن، نهضت او ترقی نسو راوستلای. هغه 15 ماده چې شي دي زه به په تفصیل سره درته بیان کوم او ته ښه متوجه اوسه. اول، فعال او مناسب پلان او تخطیط. پلان او تخطیط یعنی د یو شي د پاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشې جدي عملی کول. نو کته اوس د دوهم وار د پاره سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ووایه یا واوري، ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملی کېده. نو پلان او تخطیط د نهضت او ترقی مقصد ته د رسیدلو او کامیابی د مهمو شرطو څخه دي. بلا پلان او تخطیط هیڅ کله نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. محترم ورونو، زموږ او ستاسو څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري، او دا یې باید عقیده وي چې زه دغه پلان او تخطیط د عملی کولو مسؤل یم. یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له 10 کلو زه دغه وزارت مسؤل یم، او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه 10 کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقی ورکړې ده. یو والی د خپل ولایت مسؤل دی، یو تاجر د خپل تجارت خانه مسؤل دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤل دی،
د یوې فابریکې خاوند د خپل فابریکې مسؤل دی. یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤل دی. نو هر سړی باید د کار په شروع کې یو صحیح نقشه او پلان ولري. ځکه بېله پلانه او تخطیطه نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. او بیا د هغه پلان د پاره صحیح او جدي کار او عمل وکړي. یوازې د خولې په خبرو یې سر نه سر ورځي. دوهمه ماده صبر او قرباني. د ترقی د پاره بده قرباني د وینې او روح تر حد پورې وي. سمیه رضی الله تعالی عنها دې په یاد ده. حمزه رضی الله تعالی عنہ دې په یاد دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک مخ څخه دې د وینو بهیدل په یاد دي. ترقی او نهضت بېله وینو نشته. هر هغه څوک چې د روح او وینو و قربانۍ ته آمادګي نه لري هغه دې په کور کې کښیني. د ترقی او کامیابی نوم دې نه یادوي. درېیمه ماده چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه را ایستلی سو تدریب او تعلیم دی. ستاسو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپل اصحاب ته فکری، روحانی، اخلاقی، سیاسی، ایمانی تدریب او تعلیم ورکاوه. او د هغه ځای څخه دغه عالی او متميز جیل راووتی چې دنیا یې په نور ډکه کړه. کنن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکری، سیاسی، روحي، ایمانی، اخلاقی تعلیم ورنکو د نهضت او ترقی امید هیڅ کله مکوي. ای ځوانانو، که څوک تاسو ته ایمانی او اخلاقی تعلیم نه درکوي تاسو په خپل په تعلیم پسې سي. ځکه تعلیم د ترقی لار ده. لهو او لعب عبس ژوند پرېږدي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او سیرت څخه څلورمه نقطه د مخالفینو سره په ښه نیت او پراخه زړه ژوند کول دي. ستاسو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې و مختلفو طوائف ته چې د مختلفو دیانتو تابع و یو قانون جوړ کړ. ستاسو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې و پاچاهانو ته لیکونه لیږل. ستاسو په یاد دي چې د حدیبیه صلح یې ولیکل. دا ټوله د مخالفینو سره ژوند کول و. خدا دا معنا نه لري چې زه به تر خپل حق تیریږم. هو، د مخالفینو سره ژوند کوم، خو خپل حق هم حتما غواړم او په خپل دین سره عزیز او محترم یم. ای هغه مسلمانانو چې په غرب کې اوسېږي هلته و اوسېږي، مګر دا هم په یاد ولرئ چې په خپل دین سره ونه شرمېږي. پام کوه چې هغه عزت چې تاسو په خپل دین سره لرئ د لاسه ور نه کړئ. په خپل دین معزز اوسئ، په خپل دین سره فخر کوئ او خپل لاسونه په خپل حق پورې ټینګ ونیسئ. تا ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که په زور و که په رضا خپل حق خامخا اخستی. و قریشو ته ویل ما او خلق سره پرېږدئ. د دعوت د کار څخه یې په هیڅ طریقه سره لاس نه اخیستی، مګر په حلف الفضول کې هم ورسره داخل وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه پنځمه ماده اصل په اسلام کې صلح ده، نه جنگ. جنگ هغه وخت مابین ته راتلای شي چې مسلمانان ورته مجبور شي. مثلا غدر او خیانت ورسره وسی، یا د رسالت د رسولو څخه چې دعوت، امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي منع کړی شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه ویل ما او خلق سره پرېږدئ. ورونو، ستاسو د بدر، احد، خندق غزاوی په یاد دي؟ د ټولو سبب دا و
چې قریشو مسلمانان و تبلیغ او دعوت ته نه پرېښول، خو چې بیا قریشو په حدیبیه کې صلح وغوښته، صلح ورسره وسوه. د خیبر جنگ هم د صلح دپاره و. نو اصل په اسلام کې صلح او امان دی، نه د وینو د تویولو شوق. که د مکې مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وینو بهولو اراده وای، د وینو ولې به بهولي وای، او دا کار یې ونه کړ، ځکه صلح او امان یې غوښته. شپږمه ماده د وطندارۍ فکر. موږ ټوله که ازبک یو که تاجک، که پښتون یو که هزاره، د یوه وطن اوسېدونکي یو. ستاسې په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې څنګه قانون جوړ کړي، او دا یو کوشش وو چې موږ ټوله په یوه وطن کې د وطندارانو په صفت سره واوسېږو، که څه هم په دین او دیانت کې فرق او اختلاف سره لرو، که څه هم نن ورځ په موږ کې سنی او شیعه موجود وي، خو د وطندارۍ فکر باید د دماغ څخه ونه باسو. ستاسې په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې مسلمانان په هغه جنگ کې ګډون وکړي چې د مکې مکرمې د کفارو پر ضد کېدی. دا ولې؟ ځکه دوی په مکه مکرمه کې مواطنین و، او دا نه و صحیح چې دوی د خپلې هغه ټولنې پر ضد وجنګیږي یا ودرېږي چې دوی هلته اوسېږي. په دغه مقصد پوه سواست. اومه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د مسلمانو ښځو طبقه سیاسي، اجتماعي، اسري، فعاله قوه بلل کېده. خو نن ورځ د ځینو مسلمانانو د طرفه د ښځو پر طبقه بدبختانه ډیر ظلم کیږي، او متاسفانه دغه ظلم هم د اسلام په نامه پر کیږي، حال دا چې اسلام د دغسې ظلم څخه بری او بیزاره دی. تر څو چې د ښځو د طبقې څخه دغه ظلم پورته نسی، په علم او پوهه مسلحه نسی، نهضت او ترقی ته لار نسته. ښځه د نوي نسل مربي ده. مربي باید پوه او د علم خاوند وي. د استاد او مربي سره ظلم کول پستی او نامردی ده. خو هو ښځې مو هم باید د الله او رسول الله د اوامرو تابع وي. د اسلامي رسالت بیرغ یې په لاس کې وي. هر هغه ښځه چې په اسلامي محیط کې د اسلام تر قانون د باندې غربي رواجونه غواړي، هغه د کفارو د لاس شیطاني آله ده. اتمه ماده فن او ثقافت. فن او ثقافت د نهضت او ترقی د بیرغو څخه یو بیرغ دی. ورونو، که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سیرت یو دقیق نظر واچوي، وبوینئ چې ټول عالم و دغه مبارک سیرت ته اړ او محتاج دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه زده کړه د هر زمانه او هر ځای ضرورت دی. دغه سیرت یوازې په هغه وخت او زمانه پورې تعلق نه درلودي، بلکې د هر وخت او هر ځای د واقعاتو او حادثاتو د پاره درس ځینې اخیستل کېدلی شي. نو فن او ثقافت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو د معنویاتو د لوړولو دپاره استعمالاوه. ستاسې په یاد دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی، انجونو او کوچنیانو ترانې نه ویلې. د مسجد قباء او مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې شعرونه ویل کېده. د خندق د کیندلو په وخت کې اصحاب کرامو اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطیب او شاعر درلودي. نو د نهضت او ترقی د پاره فن او ثقافت مهم دي. نهمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د خلقو جمع کول، یو ځای کول او متفق کول و، نه د خلقو پاشل
او متفرق کېدل. خو بدبختانه موږ اوس خلق د مذهب پر اساس سره پاشو، د فقهي اختلافاتو پر اساس یې سره ویشو، د ژبې او منطقې پر اساس یې سره جلا کوو. نو ځکه امت مو ټوک ټوک او پاشلی دی. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه تجمیع و نه تفریق، یو ځای کول و نه پاشل. نو هر څونه چې مو په وسه پوره وي خلق سره متفق کوي. تاسو په ټول سیرت کې وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خلق سره متفق کول. لسمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دینی خطاب. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر وخت سره مناسب دینی بیانیه اراده ولې. کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوي او محبت ته ضرورت وو، هلته د اخوت آیاتونه او احادیث نازلېده. د جهاد په وخت کې د جهاد آیاتونه او احادیث ویل کېده. او بیا چې به جهاد نه وو، نه د جهاد آیاتونه و او نه احادیث. نو زموږ په ټولنه کې باید دینی خطاب د هغه حالاتو سره موافق او مناسب وي چې موږ ژوند پکښې کوو. د منبرو وعظونه او نصیحتونه مو باید داسې نه وي لکه 100 کاله د مخه چې وه. باید د وعظ او دینی لارښوونو طریقه مو د اوسني وخت او هغه حالاتو سره موافقه وي چې موږ ژوند پکښې کوو او ضرورت ورته لرو. نو نهضت او ترقی بېله دې څخه نشته چې دینی خطاب مو د وخت د حالاتو سره موافق نه وي او نوې مرحلې ته مو ورداخل نه کړي. 11مه ماده 5 اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده. د نهضت او ترقی د پاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق څه شو؟ اول صدق یا رښتیا ویل، په ټولو کارو کې باید صادق و اوسو. دوهم امانت، په هر کار کې باید امانتکار یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین و. دریم وفا، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول ژوند کې وفا ملګری و. څلورم اتقان، یعنی هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول تخطیط او عمل په 100 کې 100 صحیح او پر ځای و. پنځم عمل یا امید، دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي. د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید نا امید نسو. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه او څه ډول د خپل اصحاب معنویات په دغه خوی سره ورلوړول. هیڅ وخت نه نا امید کېده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حبیب دی چې نه نا امید کیږي، او نور خلق هم نه نا امید کوي. او هغه څوک کښته او ناکام دي چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي. نا امیدي په خلقو کې مه پیدا کوي. امید د کامیابی لار ده. 12مه ماده د ملت او رعیت د رای او نظر احترام، د خلقو د رای قبلول، خلق په آزاد سره خبرو ته پریښول. دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې عملي کول. تاسو نه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې د یو سړي د رای په سبب خپل نقشې ته تغییر ورکړ. د خندق په غزا کې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په رای سره په جنگ کې یو نوې طریقه اختیار کړه. د خیبر په غزا کې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا رسول الله دغه ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حاضر یا حباب، او هغه ځای ته تغییر ورکړي ځکه د هغه خبره صحیح و.
نو د ملت او خلقو د فکر او نظر احترام کول او د هغو و خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي. او که چیرې قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوي یو ځکه خلق او د خلقو رای زموږ سره دي، د معارضه یا منافس یا په اوسنۍ اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلی سو، دلته نو نهضت او ترقی په وجود نشي راتلی. نهضت او ترقی بې له احترام څخه د خلقو د رای نشي راتلی. که د خلقو رای او نظر واورېدل سي، په هغو کې دغه حس پیدا کیږي چې موږ د دغه وطن یو او زموږ رای قابل د اعتبار ده. او بې له دې څخه چې د خلقو یا ملت و رای ته اعتبار ور نکړه سي، که موږ هر څونه د ترقی نارې هم ووهو فایده نه لري. 14مه ماده په خبرو او بیان کې د خلقو او ملت حریت او آزادي. ورونو بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکم، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی. څوک د زما څخه په واضحه او صریحه خبرو نه خفه کیږي، ځکه زه نسم کولای چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په بیانولو کې د بل چا مراعات وکم. او دغه حق خبري په دې سبب سره کوم چې د قیامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې دغه حق ویلو سره ودرېږم او ورته وایم یا رب ما و خلقو ته حق وویل، هغه چې پر ما و د هغه تبلیغ مې وکړي. ورونو ترڅو چې و خلقو ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او ازادي ور نکړه سي، دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي. ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک و نه کولای سي چې د خپل وطن په باره کې وږغیږي، د خبرې او نظریات سانسور سي، د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي. حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم. 14مه ماده د نهضت او ترقی د پاره یو داسې قائد ته ضرورت شته چې خلق د هغه پر شاوخوا را وګرځي او راټول سي. تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودي. حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاستدان که عسکری قومندان وو، رهبر که قائد وو، حاکم که نبی وو، خو موږ وایو هغه دغه ټوله وو. هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند وو. نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول سي او محبت ورسره ولري، د خلقو غمخور وي او په ایمان و نه شرمیږي. یوازې په مناسباتو کې د ایمان خبرې نه کوي، بلکې په هر لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکې موجود وي. نهضت او ترقی بې له دغسې قاعده په وجود نشي راتلی. 15مه او اخیره ماده ایمان د کامیابی سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرام ولی خندق کندي، که ایمان نه وای ولی په خندق کې قربانی ورکولې، که ایمان نه وای ولی په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل، که ایمان نه وای ولی د حدیبیه صلح قبلول، که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولی وجل کېده، که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. برونو هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقی غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري، په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې هغه د دین او ایمان ژبه ده.
هغه مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان په وجدان او ضمیر کې شخ او پروت دی د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایې موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقی د پاره کار وکړي، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري، ځکه د دغه کار د پاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نسته. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د تعلیم الاسلام رادیو څخه. لا إله إلا الله محمد رسول الله.